خوستان په دغه ولایت کې په فضا کې د بي پيلوټ الوتکې ګرځېدو اندېښمن کړي یو. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او افغان ټولي نیوز چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. د خوست ځینې اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت په فضا کې د بي پيلوټ الوتکې ګرځېدل زیات شوي دي. د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو شریف الله هاش سور اسپانډ ته ویلي چې په ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې ګرځېدل زیات شوي دي او خلک نه پوهیږي چې الوتکه د چا ده او له کوم ځایه راپورته کیږي. نوموړي زیاته کړې طالبانو سرپرست حکومت په دې اړه خلکو ته وضاحت ورکړی چې د ګرځېدونکو بي پيلوټ الوتکې د چا دي او ولې په ناقانونه توګه د افغانستان په هوایي حریم پروازونه کوي. په ورته مهال کې د خوست صبر ولسوالۍ اوسیدونکو سیف الله منلي چې په ولسوالۍ کې د بي پيلوټ الوتکې ګرځېد زیات شوي دي. نوموړي وایي په اړوند چارواکي په دې حق د خلکو ته وضاحت ورکړی چې د اندېښنې ختم شي. له بلې خوا د خوست اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې موضوع یې له مرکزی حکومت سره شریکه کړې ده او تر اوسه یې په دې حق له ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې پر خوست د سربیره په کندوز غزنی او ځینو نور ولایتونو کې د بي پيلوټ الوتکې ګرځېدل راپورونه ورکړل شوي دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.